سلامونه احترامات په دې هیله چې روغ جوړ او د صحت په جامو کې پټ اوسئ. سایبر پښتو ته ښه راغلاست. زه یم ستاسو ورور کامران احمد او دا د سکیل بوټ کیمپ په نوې ویډیو ده. په نننۍ ویډیو کې چې دی موږ او تاسو به زموږ په لاست ټاپکس چې کوم دی هغه ډیلیټ همداسې الټر او ډراپ دی. نن به په دې باندې کار کوو چې دا څه کار کوي. په تېرې ویډیوګانو کې موږ په دې نورو ټاپکس باندې کار کړی چې دا انزرټ اپډیټ کریټ او ځینې تیوریټیکل برخې وي په هغې باندې موږ کار کړی و. نو موږ سره راځو نن د اخرنۍ دغه دي د دې ټاپکس یا د دې میجر ټاپک موږ سره دغه اخرنۍ ټاپکس دي په دې باندې به کار کوو. لکه څنګه چې ما تاسو ته ویل چې انزرشن څه کار کوي یو ویلیو په یو کالم کې ورچیا لکه یو رو اضافه کېږي بیا اپډیټ دا کار کوي چې هغه ویلیو که چېرته چینجز پکې راولو هغه دا کا اپډیشن پکې راولو نو هغه د اپډیټ کارو. اوس غواړو موږ یو ویلیو چې دا یا یو رو چې دا هغه ډیلیټ کړو. صحیح ده. نو که غواړئ چې یو فور ایگزامپل تاسو یو کالم کې یو رو اضافه کړی ده یو ویلیو ورکړی غواړئ هغه ویلیو ډیلیټ کړئ. نو هغه د ویلیو ډیلیټ لپاره به موږ څه کوو د ډیلیټ څخه کار اخلو. صحیح ده. راځو په ډیلیټ باندې کار کوو. راځو فور ایگزامپل دلته موږ سره څه شی دی زه راځم فور ایگزامپل دلته ورته وایم سلیکټ زه ورته ښیم فرام جاب. صحیح ده. زه دا رن کوم دلته تاسو ګورئ ما سره چې دي ځینې ما جابس کې چې دي ویلیوز ورچولي دي فور ایگزامپل انجینیر دی هایکر دی فشر دی. صحیح ده. زه غواړم دې څخه یو ډیلیټ کړم. اوس نو چې ډیلیټ کړم زه به سمپلی راشم زه به ورته څه ویم زه ورته وایم چې یاره ډیلیټ څه شی وکړه ډیلیټ فرام جاب څه شی ډیلیټ کړه زه ورته وایم ډیلیټ فرام جاب where job name is equal to زه ورته وایم چې ما سره څوک ډیلیټ کړه زه ورته وایم چې ما سره فشر ډیلیټ نو دا به ما ته څه وکړي زه راځم دلته دا ایگزیکیوټ کوم ما ته وایي چې ډیلیټ سکسسفول شو. زه راځم دا څه شی کوم دا بیا رن کوم زه ورته وایم سلیکټ زه ورته وایم سلیکټ او څه شی وکړه فرام جاب. نو تاسو اوس دلته کتلی شئ چې ما سره مخکې هغه د فشر کومه ویلیو چې وه هغه رو چې وه نو هغه ما سره څه شی شوه ډیلیټ شوه. دا د ډیلیټ کار دی. تاسو کولی شئ یو ټیبل هم ډیلیټ کړئ فور ایگزامپل دا ټول ټیبل چې تاسو غواړئ هغه هم تاسو ډیلیټ کولی شئ. صحیح ده. نو زه به راشم زه به ورته وایم چې فور ایگزامپل سلیکټ نه ډیلیټ څه شی وکړه فرام جاب داسې وکړه ما ته څه شی کړه د جاب څخه هر څه ډیلیټ کړه. زه به راشم اوس به وګورم چې ما سره شته که نشته سلیکټ فرام جاب زه مې چې دا مې کلیک کړو اوس به زه درته وښیم ګوره ما سره جاب کې چې څه شی مو نو هغه ټیبل کې چې څه ډیټا م وه هغه زما څخه ډیلیټ شو. دا ټیبل مې فول ډیلیټ کړو. ګوره چې څه پکې وو هغه مانه د جاب د دغه نه ټول مانه ډیلیټ شو. نو دا د څه شي کار دی د ډیلیټ کار دی. نو راځو اوس په څه شي باندې کار کوو الټر او ډراپ باندې کار کوو. الټر موږ سره څه کار کوي الټر کلاس چې دی که زه تاسو ته ووایم چې موږ په یو ټیبل کې چینجز راوستلو لپاره استعمالوو. فور ایگزامپل د الټر کلاس الاوز فور چینجز ټو ان ایگزسټینګ ټیبل سټرکچر مطلب چې یو ایگزسټینګ ټیبل موږ سره موجود دی موږ هغې کې چینجز راوستلی شو. فور ایگزامپل ایډینګ پکې کولی شو ډراپینګ پکې کولی شو کالم چې دی رینیم کولی شو. صحیح ده. همداسې ډیټا ټایپ یې ورته چینج کولی شو. دلته ما ریمینینګ لیکلی خو دا رینیمینګ دی. صحیح ده. خو دا تاسو دلته خیال کوئ ورته. صحیح ده. سیټ ډیفالټ ویلیوز فور ا کالم دا ورته کولی شو کانسټرینټ چیک کولی شو. دلته رینیم ټیبل دلته هم ما لیکلی بیا خو څه شی دی دا دواړه د رینیم کار کوي. صحیح ده. مونږ په غواړو یو ټیبل رینیم کو د یو نوم څخه بل نوم ته واړو یو کالم د یو نوم څخه بل نوم ته واړو د یو کالم هغه کنسټرینټ چینج کو دا هر څه شی دی د مونږ د الټر له لارې کوو. او ډراپ څه کار کوي ډراپ دا کار کوي چې غواړو یو کالم د یو ټیبل څخه بالکل ختم کو یا ډیلیټ لپاره خو ویلیوز ډیلیټ کولی خو غواړو اوس یو کالم فول ختم کو د یو ټیبل څخه نو بیا موږ څه شی استعمالو بیا موږ ډراپ استعمالو. راځو پریکټیکلی کار پې کوو. راځم فور ایگزامپل ما سره دا ټیبل دی. صحیح ده. زه ورته وایم چې یاره زه که چېرته غواړم دغه جاب ټیبل چې دی بل څه شي ته بدل کړم زه ورته وایم الټر ټیبل جاب څه شي ته بدل کړه رینیم ټو پروفیشن ما ته پروفیشن ته بدل کړه. صحیح ده. نو دلته ما ته وایي چې ټیبل الټر شو زه راځم
دا به زه ریفریش کم. صحیح ده، زه دا ریفریش کوم. چې ما ریفریش کو زه راځم سکیماز ګورم. نو سکیماز کې به زه راشم ټیبلز چک کم. نو دلته تاسو کتلی شئ چې کوم هغه جاب ټیبل موږ سره هغه څه ته بدل شو، پروفیشن ته بدل شو. صحیح ده، تاسو کولی شئ همداسې کالم هم بدل کړئ چې ورته چې رینیم کالم څه شی کوم کالم دی کې موږ سره موجود و، جاب نیم ټو پروفیشن نیم ته بدل کړئ. صحیح ده، تاسو داسې هم کولی شئ. دلته موږ سره راغی ځکه چې موږ سره جاب ټیبل اوس بالکل شته نه دی. صحیح ده، نو موږ سره کوم ټیبل دی؟ موږ سره پروفیشن ټیبل دی. نو زه به دا څه شی کوم، پروفیشن ټیبل به یاد کړم. صحیح ده، نو دلته تاسو کتلی شئ زه راځم اوس څه شی ورته یم چې سلیکټ فرام پروفیشن ټیبل نه ماته وښایه چې څه پکې چینج شو. دلته تاسو کتلی شئ څه شی وشو، جاب آی ډي او کوم هغه دلته چې جاب نیم و هغه په څه شي بدل شو، پروفیشن نیم باندې بدل شو. صحیح ده، زه راځم دلته ورته وایم چې یاره فور ایگزامپل دغه کوم دغه چې دی دا ماته اوس ډراپ کړه. صحیح ده، زه ورته وایم جاب پروفیشن نیم ما سره بالکل ډیلیټ کړه. زه ورته وایم الټر ټیبل پروفیشن کوم ټیبل چې دی دا ماته څه شی کا د دې څخه ډراپ کالم کوم کالم ما سره دغه زه پروفیشن نیم ما سره فل بدل ډیلیټ کا. صحیح ده، دلته ما ته څه شی وایي دا ډراپ زه چینج کوم. نو ما ته به وایي چې یاره الټر ټیبل صحیح شو. زه راځم سلیکټ زه ورته وایم چې څه وکړه فرام پروفیشن دا ما ته وښایه چې څه دغه پکې وشو. نو ما سره صرف جاب آی ډي پاتې شوه، بل کالم چې کوم هغه فل ما سره ډیلیټ شو. نو دلته تاسو وکته مونږه په الټر او دغه باندې ډراپ باندې څنګه کار ترسره کو. نو دا د الټر او ډراپ کارو. امید ده چې دې ټولو باندې تاسو ښه پوره پوه شوي یئ او همداسې انزرشن کریشن او په دې ټولو باندې مو پوره کار کړی وي او دغه تیوریټیکل برخه مو هم پوره زده کړې وي. نو په دې باندې ښه پوره کار وکړئ. انشاءالله ستاسو چې کوم هغه د ډیټابیس کریشن هغه به انشاءالله ستاسو پوره زده شي او تاسو به ایزیلی یو ډیټابیس کریټ کړئ او کانسټنټ ورته مختلف ولګوئ. په دې کې چې څومره زیات تاسو پریکټس کوئ هغومره به ستاسو څه شی وي دا اسکیل قوي کیږي او ډېر ښه ډیټابیس به تاسو جوړ کړئ. نو دا زمونږ د دې ځل ټاپکس وو. په بل ټاپکس کې په بله ویډیو کې به انشاءالله په نورو ټاپکس باندې خبرې کوو. نو اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم. الله پامان.